د افغانستان د اسلامي امارت حکومت وايي پاکستان بیا د تورخم دروازه د ترانزیتي مالونو د لیک پر مخ تړلې ده. السلام علیکم. د امپراتور ټي وي چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ. د ننګرهار ولایت کې د اسلامي امارت د حکومت سیمه‌ایي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم سرحدي لار د پاکستاني چارواکو لخوا یو ځل بیا تړل شوې ده. د ننګرهار ولایت کې د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې دا لار یوازې د ترانزیتي مالونو د انتقال پر مخ تړل شوي او مسافر په دغه لار د سرحد دواړو خواو ته تګ راتګ کولی شي. د ننګرهار ولایت د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا رسنیو ته په یوه استولي اعلامیه کې د تورخم لپاره د اسلامي امارت د حکومت د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له قوله د لارې د بندېدو علت د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د افغانستان په خاوره کې د یوې نوې دروازې د جوړېدو مخنیوی بلل شوی دی. مولوي یعقوب ویلي چې تېره شپه ناوخته پاکستان غوښتل تورخم دروازې ته څیرمه د افغانستان طرف 100 متره مخکې د لوحې په بهانه یوه بله دروازه جوړه کړي چې دوی د جوړېدو مخه ونیوله. مولوي یعقوب ویلي خو پاکستاني لوري دروازه د ترانزیت پر مخ وتړله. د اسلامي امارت دغه چارواکي ویلي چې د دې ستونزې حل په موخه له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوی چمتو دي تر څو ستونزه د خبرو له لارې حل شي. خو د راپورونو له مخې لاره د چهارشنبې د سهار راهیسې تړلې ده او تر اوسه د دواړو خواو ترمنځ د لارې د بیرته پرانیستلو په اړه کومه پرېکړه نه ده اعلان شوې. خو بل اړخ ته په تورخم کې د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د تورخم دروازه یې وروسته له هغې وتړلې چې افغان ځواکونو په پاکستاني پوځیانو ډزې وکړې. دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم لار د سوداګریزو توکو د انتقال پر مخ تړل کیږي. دا لار د تیر نومبر میاشتې په 21مه د لړم په 13مه هم پاکستاني مقاماتو د ترانزیتي سوداګرۍ په مخه بنده کړې وه چې بیا بیرته په همغه ورځ پرانیستل شوه. پاکستان د نومبر په میاشت کې دا لار دغه هیواد ته په پاسپورټ او ویزا پرته پر افغانانو باندې د سفر په بندیز د پریکړې پر اساس بنده کړې وه. هغه مهال پاکستاني سرحدي چارواکو د افغان لاریو د ډریورانو څخه غوښتي و چې پاکستان ته د سفر پر مهال باید دغه هیواد ویزا ولري.